اوس را رسیږو د ابراهیم سورې ته چې د قرآن عظیم الشان 14مه مبارکه سوره ده. 52 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الف لام را. ای پیغمبره، دا یو کتاب دی چې موږ ستا لوري ته نازل کړی دی تر څو چې ته خلک له ترږمیو نه راوباسې، رڼا ته یې راولي. د هغو د رب په توفیق سره د هغو خدای لارې ته چې زورور او په خپل ذات کې په خپله ستایل شوی دی او د ځمکې او آسمانونو د ټولو هستیو څښتن دی او سخته تباه کوونکې سزا ده د هغو حق نه منونکو لپاره چې د دنیا ژوند ته په آخرت باندې ترجیح ورکوي. د الله له لارې نه خلک منع کوي او غواړي چې دغه لاره د هغو د هیلو سره سمه کږه شي. دا خلک په ګمراهۍ کې ډیر لرې تللي دي. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. مونږ چې د خپل پیغام رسولو لپاره هر کله کوم پیغمبر لیږلی دی، هغه ته مو هماغه د خپل قوم په ژبه پیغام ورکړی دی تر څو چې هغه په ښه شان په روښانه توګه هغوی په خبره پوه کړي. بیا چې د الله چاته خوښه شي ګمراه کوي او چاته چې خوښه شي سمه لاره ورښیي. هغه برلاسی او د حکمت څښتن دی. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. موږ له دې نه مخکې موسی علیه السلام هم له خپلو نښانو سره لیږلی دی. هغه ته هم مونږ حکم کړی و چې خپل قوم له ترږمیو نه رڼا ته راوباسه او هغو ته د الهي تاریخ د درس اخیستنې وړ پیښو په اورولو سره نصیحت وکړه. په دغو پیښو کې د هر هغه چا لپاره سترې نښانې دي چې صبر او شکر کوونکي دي. وَإِذْ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هغه وخت یاد کړه چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل د الله هغه ښېګڼه په یاد ولرئ چې هغه پر تاسې کړې ده. هغه تاسې له فرعونیانو نه وژغورلی چې تاسې سخت ربړولی، ستاسې هلکانې وژل او ستاسې ښځې ژوندۍ ساتلي. په دې کې ستاسې د رب له لورې لوی ازمویښت و. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. او په یاد ولرئ ستاسې رب خبردار کړي وي چې که تاسې شکر وباسئ نو پر تاسې به لا زیاته پیرزوینه وکړم او که د نعمت ناشکري وکړئ نو زما سزا ډیره سخته ده.
وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. او موسی وویل چې که تاسې کافر شئ او د ځمکې ټول اوسیدونکي هم کافر شي نو الله بې نیازه او په خپل ذات کې خپله ستایل شوی دی. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آیا تاسې ته د هغو قومونو حالات نه دي رسیدلي چې له تاسې نه مخکې تیر شوي دي؟ د نوح قوم، عادیان، سمودیان او د هغو وروسته راتلونکي ډیر قومونه چې د هغو شمیر یوازې الله ته معلوم دی. د هغو پیغمبران چې کله هغو ته له روښانه خبرو او ښکاره څرګندو نښانو سره راغلل نو هغو خپلې ګوتې په خولو کې ونیولې او ویې ویل چې له کوم پیغام سره چې تاسې لیږل شوي یاست موږ هغه نه منو او د کوم شي لوري ته چې تاسې بلنه راکوئ د هغه له پلوه موږ په سخت اندېښناک شک کې لوېدلي یو. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. د هغو پیغمبرانو وویل آیا د خدای په باب شک دی چې د آسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی دی؟ هغه تاسې ته بلنه درکوي تر څو چې ستاسې ګناهونه وبخي او تاسې ته تر یوې ټاکلې نیټې پورې مهلت درکړي. هغو ځواب ورکړ تاسې نور څه نه یئ مګر همغسې انسانان لکه چې موږ یو. تاسې غواړئ موږ د هغو هستیو له بندګۍ نه منع کړئ چې د هغو بندګي له پلار نیکه راهیسې کیږي. ښه نو راوړئ کوم څرګند سند. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. د هغو پیغمبرانو هغو ته وویل په رښتیا سره چې موږ نور څه نه یو مګر ستاسې په څیر انسانان، خو الله چې کله له خپلو بندګانو نه په چا باندې وغواړي احسان کوي او دا زموږ په واک کې نه ده چې تاسې ته کوم سند راوړو. سند خو یوازې د الله په اذن سره راتلی شي او په همغه الله باندې د مؤمنان توکل وکړي. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. او موږ ولې پر الله توکل نه کړو په داسې حال کې چې د ژوند په لارو هغه موږ ته لارښوونه کړې ده؟ تاسې چې موږ ته کوم کړاوونه رسوي موږ به پر هغو صبر وکړو او توکل کوونکو ته پکار ده چې پر الله توکل وکړي. د ابراهیم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 14مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 52 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 14 آیت څخه اورئ. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم
لنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. په پای کې منکرانو خپلو پیغمبرانو ته وویل چې یا به تاسې بیرته زموږ په دین کې داخلیږئ که نه نو موږ به تاسې له خپل هیواد نه وباسو. په دې وخت کې د هغو رب هغو ته وحی ولېږله چې موږ به دغه ظالمان هلاک کړو او له هغو وروسته به تاسې په ځمکه کې میشته کړو. دا د هغه چا مکافات دی چې زما په حضور کې له ځواب ویلو نه ویره لري او زما د عذاب له اخطار نه ډارېږي. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هغو فیصله غوښتې وه نو دغسې د هغو فیصله وشوه او د حق هر جابر دښمن په مخ وخوړله. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. بیا پس له دې نه وړاندې د هغه لپاره دوزخ دی. هلته به هغه ته د وینو زو غوندې د څښلو اوبه ورکړی شي چې په سختۍ سره به له ستوني څخه د هغو د تېرولو هڅه وکړي او په ډېره سختۍ سره به تېرې کړی شي. مرګ به له هره پلوه پر هغه خور شي مګر هغه به ونه مري او وړاندې به یو سخت عذاب هغه ته سترګې په لاره وي. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. کوم خلک چې په خپل رب کافر شوي دي د هغو د عملونو مثال د هغو ایرو په شان دی چې هغه د یوې طوفاني ورځې بړبوکۍ الوزولي وي. هغوی به د خپلو کړو وړو هیڅ میوه ونشي میندلی. همدا انتهایی ورکاوی دی. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. آیت نویني چې الله د آسمانونو او ځمکې پیدایښت په حق باندې درولی دی. که هغه وغواړي نو تاسې به له منځه یوسي او یو نوی مخلوق به ستاسې په ځای راولي. دغه کار هغه ته هیڅ ګران نه دی. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. او دا خلک چې کله ټول یو ځای د الله په وړاندې څرګند شي نو په هغه وخت کې به له دوی نه هغه کسان چې په دنیا کې کمزوري وو هغوی به هغو کسانو ته چې لوی یې کوله ووایي په دنیا کې موږ ستاسې پیروان اوس آیا تاسې د الله له عذاب نه زموږ د ژغورلو لپاره څه کولی شئ؟ دوی به ووایي که الله موږ ته هدایت کړی وای نو موږ به هم تاسو ته لارښوونه کړې وای. اوس خو یو شان ده که موږ سرټکونه او بېصبري وکړو یا صبر په هر حال زموږ د ژغورنې څه لاره نشته. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. او کله چې فیصله وکړای شي نو شیطان به ووایي حقیقت دا دی الله چې له تاسو سره کومې وعدې کړې وي هغه ټولې رښتینې وي او ما چې څومره وعدې وکړې له هغو نه مې یوه هم پوره نه کړه. زما پر تاسې څه زور نه و. ما له دې نه پرته نور څه نه دي کړي چې د خپلې لارې په لوري مې تاسې ته بلنه درکړه او تاسې زما بلنې ته لبیک ووایئ. اوس پر ما پړه مه اچوئ، خپل ځانونه پړه وګڼئ. دلته نه زه ستاسې فریاد ته رسېدی شم او نه تاسې زما فریاد ته. له دې نه مخکې چې تاسې زه په خدایي کې شریک ګرځولی وم، زه له هغې نه بریء الذمه یم. د داسې ظالمانو لپاره خو په یقیني ډول دردناکه سزا ده. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. د دې پر خلاف کوم کسانو چې په دنیا کې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي هغوی به په داسې باغونو کې ننویستل شي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د خپل رب په حکم سره د تل لپاره اوسیږي او هلته به د هغو هرکلی د سلامتیا په مبارکۍ ویلو سره وشي. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. آیا ته نګورې چې الله د سپېڅلې کلمې مثال کوم شی ښودلی دی؟ د هغې مثال داسې دی لکه یوه ښه ذات لرونکې ونه چې د هغې ریښې په ځمکه کې خښې شوي دي او څانګې تر اسمانه رسیدلی دي. هغه په هر وخت کې د خپل رب په حکم سره خپلې میوې راوړي. دا مثالونه الله د دې لپاره بیانوي چې خلک ورڅخه درس واخلي. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. او د ناولې کلمې مثال دی وی بدذاتې ونې په څیر دی چې د ځمکې له مخ نه راویستل شوي غورځول کیږي. د هغې لپاره هیڅ محکم والی نشته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله ایمان راوړونکو ته په دنیا او آخرت دواړو کې د یوې ثابتې وینا پر بنسټ ثبات په برخه کوي او الله ظالمان گمراه کوي. د الله واک دی چې څه غواړي کوي. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. تا هغه خلک ولیدل چې هغوی د الله نعمت وموند او هغه د نعمت په ناشکرۍ سره بدل کړ او له خپل ځان سره خپل قوم هم د هلاکت په کور کې وغورځاوه، یعنې دوزخ چې په هغه کې به هغوی ننوځي او هغه د استوګنې ډیر بد ځای دی. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. او د الله یو څه سیالانې وټاکل تر څو چې هغوی دوی د الله له لارې نه بېلارې کړي. دوی ته ووایه
ښه ده خوندونه واخلئ په پای کې ستاسې ورګرځېدل دوزخ ته دي. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ای پیغمبره زما کومو بندگانو چې ایمان راوړی دی هغو ته ووایه چې لمونځ قایم کړي او څه چې موږ هغو ته ورکړي دي له هغو څخه د خیر په لاره کې په پټه او ښکاره لګښت وکړي مخکې له دې نه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي او نه به د خپلوي پالنه وشي. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله خو همغه دی چې هغه ځمکه او اسمانونه پیدا کړل او له اسمانه یې اوبو ورولې بیا یې د هغو په وسیله تاسې ته د روزي رسولو راز میوې پیدا کړي هغه کښتۍ ستاسې لپاره په کار واچوله چې په سمندر کې د هغه په حکم روانه شي او سیندونه یې ستاسې لپاره په کار واچول. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. هغه لمر او سپوږمۍ ستاسې لپاره په کار واچول چې د قانون تابع چلیږي او شپه او ورځ ستاسې لپاره په کار واچوله. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هغه ټول هغه څه تاسې ته درکړل چې تاسې وغوښتل که تاسې وغواړئ چې د الله نعمتونه وشمیرئ نو شمیرلی نشئ. حقیقت دا دی چې انسان ډیر بې انصاف او ناشکره دی. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. یاد کړه هغه وخت چې ابراهیم دعا کړې وه چې پروردګار دا ښار د امن ښار وګرځوه او ما او زما اولاد له بت پرستۍ نه وساته. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. پروردګار دغه بوتانو زیاتره خلک په ګمراهۍ کې اچولي دي چې څوک زما په کړنلاره لاړ هغه زما دی او څوک چې زما په خلاف کړنلاره غوره کړي نو په یقیني ډول ته بخښونکی مهربان یې. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردګار ما په یو بې اوبو وښو ناو کې د خپل اولاد یوه برخه ستا د محترم کور تر څنګ میشته کړه. پروردګار دا ما د دې لپاره کړي دي چې دا خلک دلته لمونځ قایم کړي نو ته د خلکو زړونه د دوی په تلوسه کړه او ته دوی ته د خوراک میوې ورکړه ښایي چې دوی شکر ویستونکي شي. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. پروردګار ته پر هغه څه چې مونږ یې پټوو یا یې څرګندوو پوهیږي او په رښتیا سره له الله څخه هیڅ شی نه په ځمکه کې پټ دی نه په اسمانونو کې. الحمد
لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. د هغه خدای شکر دی چې هغه ماته په دې زوړوالي کې اسماعیل او اسحاق غوندې زامن راکړل. حقیقت دا دی چې زما رب ارومرو د دعا اوریدونکی دی. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ای زما پروردگار، ما د لمونځ قایمونکی وګرځوه او زما له اولاد نه هم داسې خلک را پورته کړه چې دغه عبادت ادا کړي. پروردگار زما دعا قبول کړه. پروردگار ما زما مور پلار او ټول مؤمنانو ته په هغه ورځ بخښنه وکړه چې حساب برپاوي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اوس چې دغه ظالمان څه کوي ته الله له هغونه غافل مګنه. الله خو دوی د هغې ورځې لپاره ځنډوي چې کله دا حالت وي چې سترګې ټیغې رډې پاتې وي، سرونه نیغ نیونکي به په تیښته وي، پورته لوري ته به شخ کتل وي او زړونه به الوزي. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. اے محمد صلی الله علیه وسلم، ته دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله دوی ته عذاب راشي، په هغه وخت کې به دغه ظالمان ووایي چې ای زموږ ربه، موږ ته لږ غوندې نور مهلت راکړه، موږ به ستا دعوت ته لبیک ووایو او د پیغمبرانو پیروي به وکړو. خو دوی ته به په څرګند ډول ځواب ورکړی شي چې آیا تاسې همغه خلک نه یي چې له دې نه مخکې مو په قسمونو خوړلو ویل چې موږ هیڅکله زوال نه لرو؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. په داسې حال کې چې تاسې د هغو قومونو په کلیو کې اوسېدلی چې هغو په خپله په ځان ظلم کړی و او کتلی مو چې موږ له هغو سره څه چلند وکړ او د هغو د مثالونو په راوړلو موږ تاسې پوهولي هم وی. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هغو خپلې ټولې دسیسې په کار واچولې، خو د هغو د هرې دسیسې خنثی کول له الله سره وو، که څه هم چې د هغو چلونه داسې قوي وو چې غرونه به پرې له ځایه بې ځایه شي. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. نو ای پیغمبره، ته هیڅکله دا ګمان مه کوه چې الله به په کوم وخت کې له خپلو پیغمبرانو سره د کړو وعدو پر خلاف کار وکړي. الله زورور او غچ اخیستونکی دی. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله ځمکه و اسمانونه بدل او له یو څه نه بل څه جوړ کړی شي او ټول به د یو قهار خدای په وړاندې څرګند حاضر شي. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار
ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. په هغه ورځ به ته مجرمان وګوري چې په زنجیرونو کې به یې لاسونه پښې کلکې تړلې وي، د قیر جامې به یې اغوستې وي او د اور شغلې به د هغو پر مخونو خوریدونکې وي. دا به ځکه داسې وي چې الله هر تنفس کوونکي ته د هغه د کړو وړو بدله ورکړي. د الله په حساب اخیستلو کې څه ځنډ نه راځي. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. دا د ټولو انسانانو لپاره یو پیغام دی او دا د دې لپاره لیږل شوی دی چې هغوی د ده په وسیله خبردار کړی شي او هغوی وپوهیږي چې په حقیقت کې خدای صرف یکی یو دی او څوک چې پوهه لري هغوی متوجه شي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.